جوړ او صحتمند راته اوسئ. نن بیا هم د یو نوي ویډیو سره درته راغلی یم. نن ورځ ویډیو کې ملګرو تاسو ته یو صرافي در پیژنم چې دغه صرافي تاسو ته په هر هفته کې تر $50 پورې اجازه درکوي او دغه پیسو باندې بیا تاسو کولی شئ په دغه صرافي کې ټریډ وکړئ او دغه خپلې پیسې مو ترنه وباسئ، خپل ویلټ ته یې ولېږئ یا باینانس ته یې ولېږئ. نو دغه صرافي چې خاص د ټریډرانو لپاره ډېره ښه ده. په دې کې ډېر زیات امکانات دي د ټریډرانو لپاره او دا صرافي ډېر زیات د ریوارډ برخې لري. مثلا څوک دی کې نوی اکاونټ جوړ کړي نو د صرافي لخوا هغه ته ډېر زیات ریوارډونه او جایزې ورکول کېږي چې زما په نظر هغه څوک چې ټریډینګ کوي او فیوچر برخه کوي نو د هغو لپاره دغه صرافي له ټولو صرافیو بهتره ده، ځکه دلته ډېر زیات ریوارډونه دي ملګرو. چاته هېڅ اړتیا نشته تاسو فیوچر په پیسو وکوئ، د همدې صرافي لخوا تاسو ته پیسې درکول کېږي. نو ویډیو درته ډېره نه اوږدوم، وخت مو نه نیسم. راځئ لومړی ځو چې دا صرافي څه نومېږي او څنګه اکاونټ جوړېږي. په دغه شکل آیکون دا بینک ایکس په نوم صرافي ده. د ډاونلوډ لپاره به خپل موبایل پلی سټور ته راشئ، دلته به ورته سرچ کوئ بینک ایکس. صحیح ده؟ چې کله مو دا سرچ کړئ ملګرو دغه ډول یو آیکون تاسو ته راوړي، همدغه صرافي ده، دا به ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړې ده. صحیح ده؟ کله چې مو ډاونلوډ کړله نو اوپن به یې کوئ. اوپن چې مو کړه دغسې یو صفحه د دې راځي، دلته به تاسو اوس ځان ته اکاونټ رجسټر کوئ. صحیح؟ اکاونټ رجسټر لپاره به تاسو په دې شین نښه کلیک وکړئ، لوګین او رجسټر دې به کلیک وکړئ. اوس د راجستر لپاره به ملګرو تاسو په لومړۍ برخه کې خپل ایمیل لیکئ. صحیح؟ په کوم ایمیل چې غواړئ دا اکاونټ مو رجسټر کړئ. زه اوس راځم دې ته ایمیل لیکم. ښه نو ملګرو ما ورته ایمیل ولیکه. دویمه برخه کې به پاسورډ لیکئ، یعنې ځان ته کوډ به سره کمي انګلیسي حروف به لیکئ ورته. صحیح ده؟ او ورسره به یو څو عدد لیکئ، مثلا 1 2 3 4. دا چې مو کله ولیکه دغلته یو بل آپشن ده، ګورئ د سپورټ غوندې هم ده، ریفرال کوډ په نوم. دلته به ریفرال کوډ باندې کلیک کړئ، دلته به ریفرال کوډ لیکئ. ریفرال کوډ به دغه کوډ لیکئ ملګرو، په سکرین کې مې هم درته وینئ به او لومړی کومنټ کې مې هم ریفرال کوډ درته لیکلی. ریفرال کوډ به لازمي تاسو ورکوئ ځکه چې اکاونټ مو راجستر شي ورسره. نو دغه ریفرال کوډ ده، دا چې مو ورکړو لاندې به راشئ رجسټر نښه به ووهئ. رجسټر چې مو ووهلو اوس به دلته تاسو ته یو کیپچا راسي، دغه کیپچا به حل کوئ ورته. ښه نو دلته ګورئ ملګرو دغه ډول یو کیپچا راځي، دا پورته وینئ دا دغه درې شکلونه به لاندې تصویرو کې ورته انتخابوئ. مثلا ګورئ دلته لومړی رقم ده، لومړی دغه رقم ده، 3 دانې خانې په پورته خانه لري. لاندې تصویر کې به ګورئ چې همدغسې کم یو ده، مثلا دغه یو لومړی په شکل ده. دوم وګورئ دلته دوم مثلا دغه رقم 4 دانې خانې ډکې دي، راځمه دا ده دوم. او دریم هم دغه ته، دا چې مو ووهو اوکې به یې کوئ. که دا غلط ووهئ بېرته له سره درته راځي، او که صحیح ووهئ دغسې ننوځي. نو کله چې مو رجسټر ووهه ملګرو اوس بس تاسو هغه جمیل ته یو ویریفیکیشن کوډ ځي، خپل جمیل ته به لاړ شئ. مثلا دا زما جمیل شو، زه راغلم یو ریفریش به ورکړم. دا ګورئ بینک ایکس سیکیورټي ویریفیکیشن، دا ډول یو کوډ درته راځي ملګرو. دغلته ګورئ دا ده کوډ، دا کوډ به راواخلم زه کاپي به ونیسم. اوس راځم بېرته دلته پیسټ کوم. صحیح ده؟ نو دا یې وانخیسته فکر کومه، زوړ غوندې کوډ ده. بیا له سره به زه ریسنټ کوډ 9 څه ورکوو. ښه نو ملګرو ویریفیکیشن کوډ مې ورکړو. اوس به مو اکاونټ لوګین شي. دا یې نه اکاونټ د ما جوړ شو ملګرو، اساس برخه او ټولې برخې ولګېدې، اکاونټ مې جوړ شو. اوس به دې کې موږ دغه ریوارډ څنګه اخلو، د فری پیسې به څنګه اخلو، دا بونس به له کوم ځای څخه راخلو. صحیح ده؟ دغه طریقه اوس زه درته ښیم، یو ځل بیک شم. ښه نو ملګرو فری ریوارډ د اخیستلو لپاره دې کې ډېر زیات اوفرونه دي. دا وګورئ مستقیما په صفحه کې ما ته لیکلي چې $200 که ته خپل اکاونټ ته ډیپازیټ کړې نو تا ته به یو میسټري بوکس درکړو چې هغې کې ډالر وځي. خو زه تاسو ته دا نه پیشنهاد کوم. راځئ دغه پورته برخه یې نه دا عکس په دې به کلیک کړو، دلته به اوس تاسو ته فری ریوارډ در وښیم. دا ګورئ ملګرو دلته یو برخه ده او ریوارډ هوپ په نوم ده، نه په همدې به کلیک کړو. دلته به موږ ته هره ورځ ریوارډ راکوي، هره ورځ به ریوارډ راکوي مختلف $10 $15. ښه نو دا چې مو ووهلو ملګرو چیکن باندې به کلیک کړئ. چیکن نه به وروسته په دې چیکن ناو باندې کلیک کړئ. صحیح؟ دلته به موږ ته یو بوکس واسکي. دا وینئ ما ته $10 ریوارډ راکړل شو، $10 سبوی ویچر کوپون ما ته راکړل شو. صحیح ده؟ او دلته راځم ګورئ تاسو ته ملګرو دلته 7 دانې بوکس دي، نه 7 دانې بکسونه دي. د هر یو بکس کې مختلفې پیسې تاسو ته دي. مثلا زه راځم تاسو ته ښیم، دا لومړی ده چې دا نن ورځ ما واسکه. صحیح ده؟ او بل پاتې شوه که نن څوک دی کې اکاونټ جوړ نه کړي، سبا یې جوړ کړي نو بیا هغه ته دا $10 نه ورکوي ملګرو، بیا هغه ته یو هفته وروسته دا ورکوي. اوس تاسو ته هم دې بکسونو کې څه دي، دې لومړي بکس کې چې دا ملګرو دا اوس خو $10 موږ ته ووتل. صحیح؟ په دویمه ورځ سبا چې تاسو چیکن وکوئ څه نه درکوي، په درېیمه ورځ چې هم چیکن وکوئ څه نه درکوي، په څلورمه ورځ تاسو ته بیا فکر کوم $10 یو بل کوپون درکوي. صحیح ده؟
او په 5مه ورځ چکن کې هم څه نشته، 6مه ورځ کې هم. په 9مه ورځ ټولو نه مهم دا 9مه ورځ بوکس د ملګرو. دا نور بوکسو کې تاسو ته کوپون درکوي، خو په دغه بوکس کې تاسو ته اصلي پیسې د ټریډ لپاره درکوي چې دلته هر وخت $2 $2.5 تاسو ته ورکوي. پرون د دې هفته وه ملګرو، پرون ما دا چکن وکړ $2 راکړه، ټریډینګ مې پې وکړ. نو دغلته بیا تاسو ته د $2 $2.5 ریوارډ درکوي چکن. نو په هغه تاسو کولی شئ بیا ټریډ وکړئ. بیا ستاسو مستقیم ویلټ ته جمع کیږي، صحیح ده، بیلانس ته مو جمع کیږي. کولی شئ په ټریډینګ وکړئ او ګټه یې وډرا کوئ. هغه پیسې نه شئ وډرا کوئ خو ګټه یې وډرا کولی شئ. او بلن چې نن ورځ باید دې کې اکاونټ جوړ کړئ. که نن ورځ اکاونټ جوړ نه کړئ، دې کې دغه یو ورځ مس کړئ، نو بیا تاسو دغه ورځینې بوکس ته نه شئ رسېدی. بیا بله هفته دې ته رسېدلی شئ، بیا مشکل نه لري. او خدا د نن اکاونټ جوړ کړئ، بیا د ورځینی بوکس هم تاسو لاسته راوړی شئ. کله چې مو 2 ورځې وروسته دا بوکس واسکو، نو تاسو ته به ډایرکټ ستاسو دلته بیلانس کې نه ده ملګرو، دلته به تاسو ته $2 مستقیم جمع شي، $2.5 دا به درته $2.5 جمع شي. او بیا کولی شئ راشئ دغه برخه کې په فیوچر ټریډ وکوئ. هغه څوک چې فیوچر ټریډ باندې نه پوهېږي، موږ یوټیوب کې ویډیو شته د ټریډینګ مکمل، هغه د یاد کې کولی شي دلته هر هفته له دې صرافي فری پیسې واخلي، فیوچر ټریډ وکړي او ګټه وډرا کړي. ما ملګرو له دې صرافي له $100 ډېر وډرا کړي دي په همدغه فری ریوارډ باندې. او بالکل دا حقیقت د وډرا درکوي. او پاتې شو دې کې نورې برخې هم دي ملګرو. دلته چې کله تاسو اکاونټ جوړ کړئ، د صرافي د منیجر لخوا تاسو ته میسج هم راځي، تاسو ته وایي که $2 واچوئ موږ $10 بونس درکو، درته وایي که $50 واچوئ موږ تاسو ته $100 بونس درکو. البته دا یو صرافي ده، د سیټو غوندې نه ده چې پیسې واچوئ پیسې مو وخوري. دا لکه باینانس غوندې معتبره صرافي ده. نو زه ملګرو نور وخت نه نیسم، حتماً دا کار پې وکړئ. هغه څوک چې غواړي د فیوچر لپاره فری پیسې ترلاسه کړي